اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما خوږو دوستانو هیڅ نه دی پاتې خو دغه یو قرآن پاک پاتې دی او د الله د ذات نوم پاتې دی. تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو خپل 5 وخته لمونځ کوئ، خپل خدای یادوئ او چا قرآن پاک ویلی نو قرآن پاک خپل وایي او که چا نه ویلی نو اوس یو ټکی وایي یو شپنکی و هغه وایي داسې کار وکړو چې بیزې به ساتلې. ناڅاپي به باران راغی او هغه یو اسمس لاندې ننوت یو ګټو او یو سڅو به کته راته نو د هغې نه یو ډنډ جوړ شو. چې ډنډ جوړ شو نو هغه ځان سره سوچ وکړو چې ای د خدای بنده دا بیزې په دې ځنګلو کې د ساتي او چېرته یو ښاریه ته به تللی نو خامخا څه به دې زده کړي وو. هغه بیا لاړ د هغه ګډې بیزې پرېښودې او یو ښار کې دیره شو، یو د هغه نه داسې یو چوت یو مفتي جوړ شو. نو زما عزیزانو دوستانو تاسو دغه یو مهرباني وکړئ چې خپل لمونځ اودس کوئ، نور هېڅ شی نشته پاتې. دا د الله تعالی یو غټ عذاب را روان دی، دې ته عذاب ووایه. په دې وړمبو ټیم کې دا زما په خپل خیال باندې یاره چې 20 کاله به شي د دې سیلاب د عذاب ته وګوره. خلک پکې لا ټول خراب شو او دا اوس شپږم څلورم ده که پنځم عذاب دی. دا الله نه ویریږئ او په هر وخت کې الله ته محتوجو شئ، توجه شئ او خپل خدای یادوئ. دا عذابونه ولې راځي؟ دا زمونږ د عمل وجه ده. دا عذاب د څه نه راځي؟ دا زمونږ د خپل عملونو راځي. او مونږ چې هر وخت کې مونږ الله پاک ته مونږ سوال کوو، عرضي کوو چې یا الله پاکه دا عذاب زموږ نه لرې کړي. الله پاکه ته په خپل مقام کې دا عذاب چې څه عذاب وي الله پاکه ته په مونږ رحم د غیبونو کې دا په مونږ چې اینو دا په کم مر باندې دا خلک مري. توبه د سړی وباسي او په هر وخت کې د خپل لمونځ کوي او استغفار کوي دي. او السلام علیکم. ډېره مهرباني.